السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو خدای دې تاسو په ټوله ته روغ جوړ او د عافیت جامې مې پر تن وي. ملګرو ډېر خوشحاله یم یو ځل بیا تاسو ته په نوې او خوندوره معلوماتي ویډیو کې حاضر یم. ملګرو په نن ویډیو کې په دې اړه معلومات درکړم چې زموږ د واتساپ نمبر ولې خرابېږي. ملګرو ما څخه بې شمېر خلکو دا پوښتنه کړې چې زموږ واتساپ نمبر خرابېږي د وجه څه شی ده. ګور ملګرو که ستاسو کوم ملګري چې ما سره په ګروپ کې جوین دی هغوی ته پته لګي چې ما څخه د ورځې څومره پوښتنې کېږي خصوصا د واتساپ د خرابېدو په اړه. ما هم وغوښتل چې په دغه لاندې ویډیو کې څو نقطو ته اشاره وکړم چې زموږ د واتساپ نمبر ولې خرابېږي. دې دلیل څه شی ده، موږ کوم کارونه کوو په خپل واتساپ کې چې موږ هغې باندې پوهېږو هم نو خو بیا هم زموږ واتساپ نمبر بند کېږي. زه تاسو ته ملګرو څلور پنځه کارونه درښیم. دا کارونه تاسو په خپل واتساپ کې مه کوئ، انشاءالله ستاسو واتساپ نمبر به هېڅکله هم نه بند کېږي. چې دا پنځه کارونه کوم دي نو دا ویډیو سره تر پایه پورې وکړئ. چېرې مو ویډیو خوښ شوه ویډیو کې څه معلومات درته حاصل شي ویډیو ورسره لایک کړئ او چینل هم سره سبسکرایب کړئ. راځئ چې په ویډیو باندې پیل وکړو. ټوله مخکې موږ باید یو خبر په یاد ولرو چې هېڅکله هم په خپل موبایل کې واتساپ جي بي ونه کاروو. واتساپ جي بي سو یا واتساپ پلس سو یا واتساپ پن سو یا فین سو، دې ته ورته ډېر زیات واتساپونه دي، دا باید موږ ونه کاروو. که چېرې موږ دغه واتساپ کاروو نو ستاسو 100% په زمانه سره ستاسو نمبر په ډېر زیات په خطر کې ده. خامخا یو ورځ نه یو ورځ ستاسو نمبر بند کېږي او ستاسو بیا ډېر غټې ستونزې سره مخ یئ. نو که چېرې هم تاسو واتساپ جي بي کاروئ همداسې ډیلیټ کړئ، ځکه د واتساپ پالیسي خلاف کار ده. واتساپ جي بي مه کاروئ ځکه دا ما ورته غوندې یو نفر جوړ کړی. هم نمبر کې هم ملګرو موږ باید هېڅکله هم په خپل واتساپ کې په یو وخت کې زیات ګروپونه جوین نه کړو. یعنې ملګرو زیاتره نفر ګروپو ته ولګي په یو وخت کې 15 ګروپونه جوین کړي. نو کله چې ته په واتساپ کې په یو وخت کې 15 ګروپونه جوین کړي او زیات یا دې څخه زیات ګروپونه په یو وخت کې واتساپ کې جوین کړي نو دا هم ستا د واتساپ د نمبر خرابېدو تر ټولو غټ لامل ده. نو دغې نقطې ته هم ملګرو ستاسو پام وي. دریم نمبر کې هم ملګرو موږ که چېرې تاسو یو واتساپ ګروپ لرئ، که چېرې په هغه ګروپ کې په یو وخت کې تاسو زیات نفر اډ کړئ، 50-100 نفره په یو ګروپ کې په یو وخت کې اډ کړئ، نو په دغه وخت کې هم ستاسو د واتساپ نمبر خرابېږي. نو هېڅکله هم په واتساپ کې په یو وخت کې په ګروپ کې زیات نفر مه اډ کوئ چې دا هم د واتساپ کې ستاسو بیا نمبر خرابېږي. او بل هم ملګرو تاسو هېڅکله هم په واتساپ کې هغه عکسونه هغه ویډیوګانې مه شیر کوئ چې هغه د خشونت ویډیوګانې وي یا هغه ویډیوګانې وي چې د واتساپ پالیسي خلاف وي. لکه کوم ویډیوګانې ملګرو تاسو هېڅکله هم په واتساپ کې د داسې نوم بښنې سره نه سو اخیستی ځکه د یوټیوب کې هم دا خلاف راځي. مثال په توګه ستاسو خپله پوهېږئ چې کوم قوانین چې فیسبوک کې کله تاسو یو ویډیو فیسبوک کې اپلوډ کړئ هغې باندې تاسو ته اخطار درکړي، نو دا کوم ویډیو هېڅکله هم تاسو په خپل واتساپ کې مه شیر کوئ یا هم تاسو دا کوم عکس مه شیر کوئ ځکه دا هم تر ټولو سخت کار دی. یو لنډه نمونه به درکړم لکه برهان. د برهان عکس په تاسو ته پته لګي که ملګرو چې دا تاسو کله فیسبوک پروفایل باندې ولګوئ ستاسو پروفایل ډایرکټ آی ډي څنګه کوي ډسیبل کوي. نو دا رقم ویډیوګانې او دې ته ورته ویډیوګانې او عکسونه مه شیر کوئ. عکسونه دا هم هېڅکله په واتساپ کې مه شیر کوئ. کله هم تاسې غیر اخلاقي ویډیوګانې په خپل واتساپ ګروپونه یا بل چا ته شیر کړئ نو په دغه وخت کې هم ستاسو 100% واتساپ نمبر بند کېږي. نو دا یو څو څلور پنځه دانې کارونه چې ما تاسو ته وښودل دا هېڅکله هم تاسو په خپل واتساپ کې مه کوئ. که چېرې بیا ستاسو واتساپ نمبر خراب شو راسئ زه نه یم بیا ما ته هر شی ویلی شئ. نور دغه کوچنۍ ویډیو اوسو ده کې چې ما تاسو ته اپلوډ کړه ځکه ما څخه بې شمېره خلکو پوښتنه کړې چې زموږ واتساپ نمبر ولې بند کېږي. نو که چېرې مو ویډیو خوښ شوي ویډیو سره لایک کړئ، چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بیا پورې چې خوندور معلوماتي ویډیو ته مو د کومه په لویه بښنې خدای سپارم. هر چېرې چې یاستئ ښاد او باد اوسېږئ.